أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودرشم برد دو سورة النجم. اول باب د سورۃ شروع شي. اول ایسه کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق الله ذکر کې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق او رښتینی نبی دی. کوم انسان چې بر باندې اعتراض کوي او د رسالت نه انکار کوي دا په غلطه دي او به دغه استاد شي جبريل علیه السلام د نه عجیب صفاتونه دا ذکر کول چې بده کې موږ د نبی تایید او صدق ذکر کول دي. د نبی صلی الله علیه وسلم احترام ذکر کې او د قشان دغه د ادب تذکرہ دنه سمریت مر بده خو افرایتم اللات والعزى زجر او رټنا دي مشرکین له الله ورکړه بده معبود الہو باطل معبودانو باندې ذاتو شد الله نه سوا نن د بل چا بندگی کوي نو د ظریف اندازه باندې کمشه کدی پیدا کړی مونږ له وخه چې مونږه وګورو نه دې پیدا کړي. دوی حقدار د بندگی نه دي بلکې بندگی چې کې دې شی غي او بل ذات لکې دې شی چې د ټول مخلوقات او خالق دې متصرف دې مدبر دې شیغه زموږ وسوسه الله دې. بهزجر ورټن اق انسانان لور کړ چې ملک د الله لوري نه غني تسمیه الانثى او رد شرک په تصرف وګي چې بل اسمه کو اسمانونو کې د الله امر بچليږي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. دوه قسم انسانان ذکر کول باج دي انسانان دي چې هغه نیکمل دي او باج دي انسانان دي چې هغه بد عمله. هر شر دغه د عمل برابر بدلا سزا ورکې دي شي. بهزمو ساسو تذکرہ په بار د یوسف د مؤمنانو کې واچي الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش د کبیره ګناه عادت ذکر کول او د قشان د علماء اختلاف ما بین د کبیره او صغیره کې او تقریبا تر دې ځې پوری د قران او سنت نه تقریبا یو نوی کبیره ګناهونه ذکر شول چې دا کبیره ګناه ده او دا کبیره ګناه ده مقصد پکې دا چې انسان تیزان وسته او بچي. الذين يجتنبون كبائر الاسم كبيره ګناه دي ته ویل شوی دا الدعوه الى الضلاله او البدعه. یو سړی شکل نور انسانان گمراهی له دعوت ای او د قشم بدعت له دعوت ای دم کبیره ګناه ده. مومن انسان به د دین ځان ساتي بلکې دا به الله او رسول خلق دعوت ای قران او سنت لا د الله د الله رسول او دغه د ملګرو صحابه کرام او عظمت د خلکو بری دماغ کې وردان نه کول شي کمه به د قران او سنت کې دا لري په تابعداري کې دا د دې عظمت پر ځړ کې لرل وکړ دي. د دې وجه حدیث کې راځي رسول الله فرمای ابغض الناس الى الله ثلاثه. په دې ټول انسانانو کې چې موږ د الله ډېرې بد راځي او دا غوسره دښمنی ده او بغض او کینه هغه درې کسان دی یو پکې دا چې په اسلام کې د جاهلیت طریقې لټي. څه مطلب؟ دین د اسلام کمنو کیفن ار لحاظ سره پوره دي تعداد اندازا دا په دې مړي ژوند کې پر عبادتونو کې رسېو طریقې وردن نه کې چې نه قران کې ذکر دی او نه سنت کې ذکر دی نه رسول الله ملګری ویلي دي. رسول الله فرمایي چې د انسان سره زموږ د الله سخت دښمنی ده. د انسان سره زموږ د الله ورانه ده. کبیره ګناه کې دا سړی واقع دی. امام شاطبی خدای عائشہ نه ذکر خبره نقل کړې ده رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین چې کله عمل زمنګ نبی کړي نه او د خلکو وکړو نو نعوذ بالله من ذلک د کون کې بده شي ګمان شي رسول الله د اسلام سره خیانت او جفا به وفای کړي ده. هر چې زم زره اسلام سره وفام لرم او د قشان
تایید کوم نو رعوذ بالله من ذلک رسول الله رضی خائن نسبت کول لر شړی ایمان د من جوړیو طلبي او بربادي ځکه صحیح حدیث کې دا راځي د انسان له الله توفیق ته توبې ورنه کې او د انسان یو عمل د الله په دربار کې قبليږي نه د انسان اکرام احترام ساتل د اسلام جرړه او غیره ورانه ولې مسلم کې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن دعا هغه انسان چې خلق دعوتي اله ضلالت یو گمراهی له دشیو ذهن له دشیو عمل له دشیو وینا له دشیو تحریک له دشیو جماعت نه چې پای کې د قران او سنت دشمنی ده د مؤمنانو دشمنی ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کان علیه من الاثم بدی انسان باندې بګناوي او شان د ګناه د اق انسانانو چې هغه د پسې بدیلاره کې روان دي او سره د دینه چې د هغه د ګناه نه به هیڅ کم بد ګورونه کړی شي یو عالم د بتور مثال په ځای کې غلط رائے جوړ کړه یو طریقه الله رسول ویل نه و د ویل چې دا طریقه دین دی او دا شته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان له الله ګناه ورکه او په دې طریقه باندې چې څومره انسانان روان دي عمل کوي دغه ټول په ګناه کې سره شریک دي دا چې کله موږ شو به معلومات کیږي اوس نه کیږي د الله رسول نه خلک را جدا کول او په بل تر باندې روانول د خپل خواهش لپاره د نوم ایستلو لپاره د قومیت لپاره او د یو چا لپاره د قران او سنت پس غرض باندې مقابله چې کله مرشي رب العالمین تعالی د شی وجه ستاسو ټول علم زما په دربار کې برباد دی ذکر قران او سنت مقابله دې کړی دا خپل ګناه دې ګناه ده د هغه خلکو پیټرې مسر باندې راواخص روان شو لاړلې الذين يجتنبون كبائر الاسم حديث مسلم کې رضی رسول الله فرمایي داغه د حدیث حاصل لا افشاء اسرار الجمع یو سړی د خپل زنانه سره په کور کې هم بستری وکړه او سبب د ټول ملګرو له تشریکی یا د قشن زنانه د خپل خاوند د ټول حرکتونه خلکو له تشریکی د شي انسان په کبیره ګناه کې ځان راګیر کی حدیث کې رسول رسول الله فرمایي ان من اشر الناس عند الله په دې ټول انسانانو کې بد انسان د قیامت په ورځ باندې د رب العالمین په نسبت باندې په اعتبار د درجه سره الرجل اقصړې د خپل اهل د شپې ورش او اهل به دل ورشي به دا سړی شروع شي دغه ټول ورځ خپل ملګرو له تشریک شي او غزنانه شروع شي دغه خاون ټول ورځ خپل انډیوالانو ملګرو له تشریک چې د څه طریقه او د څه کیفیت په دې طریقه باندې زمونږ د ژوند تیرېدل محمد رسول الله فرمایي چې په قیامت کې به ډیر انسانان د الله بد راځي ډیر انسانان به خراب خلک خو به ټولو کې دغه انسان ډیر بد دی کبیره ګناهدار چې مثال زنانه د خپل خاوند راز خاوند د خپل زنانه د راز بار خلکو وړاندې کې پیش دین به انسان ځان ساتي مخکې حدیث موږ تاسو ویلو د صاحب د نظرۃ النعیم لا محمد رسول الله فرمایي چې سړی د جما د راز کار کوي د دې مثال د شه دی لکه یو شیطان چې د بل شیطان سره جما کوي د ټول مخلوق وړاندې کوي لکه بار په چوک کې چې یو سړی په داسې کیفیت باندې بروتي نو څه مخیل چې دا انسان څومره په شرمو باندې به شرمېږي قیامت کې الله دغه شمه معاملې د سړي سره وکړي روا به ذلیل به رسوا به کیسه به وګرځي الذين يجتنبون كبائر الاسم حدیث بخاری کې راځي محمد رسول الله فرمایي یو سړی په مدینه منوره کې مدینه الرسول کې بدعت ایجاد یا دقشن بده حرم کې یا د حرم نه بار بده شوځي کې شید الله دشمن دی یو سړی او غلط تعزیه ورکې پاغه د سلام موجود هغه سره به مجلسونو کې ناس ولاړ دی وکړه دا امتحان کې اکثر انسانان واقع دي د انسانانو چې رب العالمین بل چا لړ مدد شوی د انسانانو چې د الله نشو بل چا د غیب علم ثابته حتی د شوی چې ګور چرګم د غیب په علم باندې خبرې کی هغه کې باندې سینې سولې چې باندې کې دنه بچی دي او ډیر د انسانان چې ځان له توحید والا وای دی غوي سره به د جلسو کې اوړي راوړي حق انسانان به خپل سټیجونو باندې کته کوي پورته کوي محمد رسول الله فرمایي چې دغه انسانانو په دې خلکو باندې د الله لعنت ته د ملائکه لعنت دی او د ټول انسانانو لعنت به بدرنه الله دغه پوښتنه دا پوښتنه کوي چې دې سړي کې عقیده د شرک او د رب العالمین یو خاص صفته بل چاله منسوبول او زما د رسول او زما د رسول د احادیث سره په دښمنۍ کې واقع او تاسو دغه اکرام ساتلو دغه احترام بری ساتو د خپل سټیج له بدره دعوت کې وړي پوښت القاب باندې نن دا ستا ټول عملونه برباد قرآن کې الله په تصریح کړي د سورې کهف د ورسنی آیتونو مبارک
ډیر انسانان عمل کوي د شي عقیده دا چې قیامت کې رب العالمین د دې اجر او بدله موږ لره کوي لیکن د الله په نسبت دا ټول برباد دي دا ټول وړاندې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي المدینه تو د مدینه منوره شهر دا حرم دی دا د عزت مرکز دی چا چې بده کې بدعت پیدا کړي یو بدعتي شړي له چا بده کې ځای ورکړي او داغه احترام وساتو ډوړې په خوړلا کوټه ورکړلا فعليه لعنت الله محمد رسول الله فرمایي چې بدی شړي باندې د الله لعنت ته د ملائکم په لعنت ده او الناس اجمعين او د ټول انسانانو په لعنت ته ډوړې به خپلې پیسې به خپلې هدیه او تحفه به خپلې کوټه کور به خپلې یو به د انسان به کته پورته کې رسول الله فرمایي چې د الله د لعنت هم لایق شوی